په نهمه ناحیه کې 45 نفره کارمندان لرو موږ چې هره ورځ د سهار له 8 نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې د هیوادوالو په خدمت کې دي. نهمې ناحیې زون ته هره ورځ 750 تنه مراجعین د سیستم له لارې د بایومټریک مراحل طی کوي او 750 نفره الی 200 نه پورې خپل تذکرې اخلي چې په مجموع کې موږ 1500 تر 15,900 پورې مراجعین هره ورځ په زون کې لرو. نهمه ناحیې کې چې څوک ثبت نام کوي معمولا سیستم خپل وخت ورکوي. موږ تثبیت هویت هم په آنلاین شکل باندې سرته رسوو. وروسته هغه متقاضي راځي چې اسناد شوبې ته هلته اسناد امضا کیږي. کله چې متقاضي بایومټریک واخیستل شو معمولا موږ 3 ورځې 4 ورځې بعد تذکرې له چاپخانې نه راځي او هغه تذکرې متقاضیانو ته تقسیموي. به خاطر تذکره الکترونیکی در ناحیه 9 آمدیم. این مزایای خود داره، یکی بسیار سبوکه که میتونیم همه جا به حیث یک کارت هم روی انتقال بدیم و دیگه یکی خراب شدنی نیستن. اکثریت ها میتونست از او تذکره استفاده سم بکنه. خوبی بر فعلی ایه که بایومتریک میشه و اون مشکلات رفع میشه. برای پاسپورت هم میتونه کار شفاف باشه چون همون بایومتریک شدگیه میتونه که واضح باشه و اما قسم برای اسناد تحصیلی اما قسم برای انتخابات در کل کس بسیار شفاف واضح است. اینجا خو یکی عکس گرفتن و یکی شست گرفتن انگشت، در کل 4 انگشت بودن که اینا میتونه بیانگر شفافیت باشه. پیام ما برای همه شهروندای عزیز ایه که از این تذکره الکترونیکی همراه داشته باشن. این میتونه یک روند شفاف باشه براتون. به خاطر از تذکره الکترونیکی به ناحیه نهم مراجعه کردم در ساحه اتخیل. همین تذکره الکترونیکی بسیار مفید است و هر جای به درد بخور است و ما میخوایم تذکره بگیریم و از کارکنانشون هم بسیار سپاسگزار هستیم. با طریقه خود با ما همکاری کردن و تذکره را حفظ کردیم. پایم برای دیگر شهروندایی است که تمام کارها با آنلاین شده و نمیتونیم از تذکره دیگر استفاده کنیم و همه شهروندان را ازشان خواهش میکنم تا از این تذکره استفاده نمایند. پیام خو خلکو ته دغه د چې د تذکرې باید یو سړی واخلي چې دغه آینده معلومه شي. د افغانستان دا نه ده. ډېر خلک راغلي باراني دلته په افغانستان کې تذکرې اخیستې دي. دا کاغذي تذکرې اخیستې دي هغه نتیجه نه ورکوي. لکه مخکې دا تېر انتخاباتو کې خلک جوړې کړلې هغه بې نتیجې وختلې و دلته موږ ډېر دوستان راځي پوه شوې هغه زیاتي ثبت نام نه لري بیا دی هم ورسره په مشکل کې مامورین هم ورسره مشکل کې دا دې مشکل نشته ده. کارت د په جیب کې ده نه ډېر ځای نیولی نه کېږي نه هغه کېږي. نو په دغه خاطر باندې دا تذکرې بهترینه تذکرې یو تذکره باندې چې مخکې موږ وړله هله دا وکیل د ګذر د یو شي دا دستي ډایرکټ ورشه پاسپورټ درکوي مشکل دی کېږي. د موږ او تاسې د خلکو دپاره دغه افتخار ده چې باید زموږ په وطن کې دا شی را پیدا شو او دا تذکرې واخلي. په دې کې موږ مشکل نه لرو. الکترونیکي تذکرې خو باید دغه دی چې یو څوک 2 تذکرې نشي اخیستی د جعل او تزویر مخنیوی کوي. د پاسپورت لیسنس او نور اسنادو په اخیستلو کې ورسره مرسته کوي. د هر الکترونیکي تذکرې بیه 100 افغانۍ او د مسنا بیه چې ده 1500 افغانۍ ده. د دې نه پورته هیڅ بیه نه لري تذکرې. له هیوادوالو غواړو تر څو په دې ملي پروسه کې اشتراک وکړه او خپل نظم مراعات کړه او په هغه ټاکلي وخت او ټایم باندې ځایونو ته مراجعه وکړه. نه به د دوی وخت ضایع کېږي او نه د نورو مراجعینو. انشاءالله په ټاکلې موده کې به کارونه سرته ورسیږي.